کابل ښار د کمپنۍ قلعه حیدرخان سیمه شاوخوا یوه میاشت وړاندې دلته د غلو فعالیت تر بل هر وخت زیات و، خو وروسته بیا طالبانو دغه غلو ته ګواښ وکړ که هر چا غلا وکړه او ګیر شو د هغه لاس او پښې پرې کوي. د سیمې خلک وایي چې د همدې ګواښ سره اوس د غلو فعالیت کم شوی دی. خو دا علاقه چې طالبان دي د قلعه حیدر هم دغسې بره تر میدان وردګه پورې په نوم غلا نسته. یو غل چې گیر کې په سړک یا دوه فقط په همغه ورځ په دار کې وایي قانون ده. بسم الله الله اکبر. د دولت قانون نه ده، دولت ته چې لاړې که ولسوالي ته لاړې که محکمې ته لاړې پوه شوې سه مهربان چی شی دی زر پیدا کا 15000 راکا ولا زر راکا هغه قانون نه لري او د دې قانون د والله که زه درته قسم کوم تر 1 بجې شپې یا ولې زه قصاب یم پیسې جیب کې مې لاک 2 لک 3 لک خدا ورسیاره ورځ دغه جیبونه مې ډاګ دي. د طالبانو له دې ګواښ سره اوس سیمه نسبي امن شوې. دا د ځایي خلکو خبره ده چې په ډاډه زړه تګ او راتګ کوي. مخکې غلاګانې وې دلته چې خدای خبرې ډېرې غلاګانې وې. بس د شپې دغه خپله دوکاندار یم د شپې زه کور ته تلم تقریبا 10 بجې 11 بجې به تلم هېڅ خبره به هم نه دغه اووه شپو کې تقریبا دغه یوه میاشت کېږي غلاګانې اوس بندې شوي دي. میاشت کې مخکې غلاګانې وې تقریبا 8 بجې 9 بجې موږ دوکان بنده وتلو غلا په دې باندې شوي چې اوس هم د طالبانو لخوا زور د غلو باندې هم د حکومت لخوا. اوس خو وضعیت فعلا ښه سوی ده، دا څومره موده نشته، خو مخکې له دغې هفتې نه مخکې حالت ډېر خرابه و. اوس د طالبانو دغه هغه کړی ده، اوس خلک ترې ناراضي دي او ورقې توضیح کړي دي. کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې طالبانو د کابل ښار په څنډو کې د فعالیت وړتیا نه لري او په ټولو سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه پوره فعالیت ترسره کوي. د دې ترڅنګ چې طالب د ښار په څنډو کې د حضور وړتیا نه لري، د دې ډلې فزیکي وجود هم په هیڅ ځای کې پایدار او دایمي نه دی او دوی تل له یوه سیمې څخه بلې سیمې ته د تښتې په حالت کې دی. ګډ امنیتي ځواکونه په همدغو ساحو کې فعال حضور لري چې طالب پکې د موجودیت ادعا لري او دښمن ته هیڅکله د تحرک او اخلال اجازه نه ورکول کیږي. د کابل پغمان سیمه چې د خلکو د میلو لپاره تر ټولو ښه سیمه یادېږي، په دې وروستیو کې د ناامنۍ له امله